چې حضرت مولانا محمد ادریس صاحب رحمت الله علیه مولوی صاحب محترم کا موالد صاحب دین زیاته د خوشاله خبره غدار چې مولوی صاحب محترم رحمت الله علیه داغي چې کوم مهنتونه او اخلاص هغه بالکل واضح دي او الله جل شانو دا قبول کی. مولوی صاحب محترم حضرت مولانا محمد ادریس صاحب رحمت الله علیه ډیر الله والے انسانو ډیر لوی سړی. تاسو د کلی او تاسو ته به صحیح پته نه لګي همغه د کلی نو مونږ ته پته لګي دا ابيګا یو امیر صاحب مونږ سره ناسونه خبره کوله چې وای دا مولا چی کنه وای دا څوک د خپل کلی نه تسلیمي چې زما د کلی مولا دی. دا په خیر تاسو ما ته ډیر خوشاله دي خپل مولیانو نه استاد د مولیان ډیر نیکان او صالحان او ډیر روح خلک دی. الله جل شانو صفت نه کوم صفت ته چا مخامخ کار نه دی. زما زړه ته دعا کوي په دې وجه باندې چې ډیر لوی شخصیت دا غي کار هغه دی راټینګ کړي او دا غي غنوم هغه دی ژوند او ساتو الله جل شانو دی قبول. اصل مسله هغه د انسان د لپاره چې انسان په دنیا او آخرت کې کامیابی کی کله انسان کله چې د خپل فطرت مطابق او چلیږي کنه چې کم فطرت الله دې پیدا کړي په هغه طریقه باندې او چلیږي په کومه طریقه چې الله دې پیدا کړي دا هغه قانون مطابق او چلیږي په کم قانون چې الله دې پیدا کړي نبي دا انسان په دنیا کې هم کامیابیږي او په آخرت کې هم کامیابی. او هغه قانون چې کوم دی هغه فطرت هغه انساني فطرت قرآن مجید د دې موږ له راکولو مطلب دا دی د الله جل شانو د طرف نه چې دا موږ ته ملاو شوی دی چې د انسان نه انسان جوړ شي بس چې انسان بس صحیح انساني دا صحیح مسلمان دا خبره په بل طرف وانړوي یو بل ازم دی هغه طرف ته وانړوي بلکې دې مطلب دا دی چې قرآن مجید منتسخی او احادیث مبارکه د نبی کریم صلی الله علیه وسلم سخی دا بس انسانیت او اوسه پورې چرته مونږ ونلی دا چې قرآن او حدیث کې چرته د انسانیت خلاف خبر رااله. قرآن او حدیث کې د انسانیت خلاف خبره نشته. دا سړی نه انسان جوړي انسان نه ځکه انسان جوړ شي بس دې کامیاب شي. پیسې ګټل دا خو انسانیت نه دی. نوم پیدا کول شهرت دا خو انسانیت نه دی. جیداد هغه ځان د پاره برابرول هغه سیوا کول دا انسانیت خو نه. انسانیت خو یو جدا سیز دی. علماء کرام او فرمایل چې اصل سیز هغه کردار دی د انسان انساني کردار پکار او انساني کردار الله جل شانو دا غي طریقه خودلې د مونږه که هغه انساني کردار هغه تاسو اختیار کو او د فطرت مطابق مخبل ژوندۍ هغه تیر کړی تاسو به کامیاب شئ هم په دنیا کې او هم په آخرت. صحابه کرام رضی الله عنهم نبی کریم صلی الله علیه وسلم او پیغمبرو جبريل خدای الله جل شانو فرشتہ او الله جل شانو خو الله دې بس. او زموږ ذهن کې دا سوال راتلو چې را په دې قران او په دې سنت باندې څوک کامیابی کی پرسکا نو دا چې موږ نمونه او مثال هغه پکار دی چې هغه نمونه او مثال هغه زموږ پشان دی بس. الله جل شانو د نبی کریم صلی الله علیه وسلم سره خلق کینول چاته موږ صحابه کرام وای هغه دې لحاظ سره چې هغه انسانانو بالکل زموږ پشان دي بالکل زموږ پشان انسانانو صحابه کرام خدایي او درجه د صحبت چې هغه صحبت والا درجه هغه د بل چانشته د نبی کریم صلی الله علیه وسلم د مجلس هغه مقام او مرتبه هغه ته حاصله او هغه عام انسانان دین الله جل شانو هغه صحابه کرام زموږ د لپاره ایز ا پریکټیکل هغه پیش کړل چې دا صحابه کرام دي کې دې پشان ایمان مروړو او کې دې پشان کارونه وکړه تاسو هم کامیاب شئ. او صحابه کرام کې یو کمال وو ګور دا الله جل شانو چې کله انسان ته عزت ورکړي کنه دا عزت دوه قسمه ورکړي. علماء کرام دې خبره ته متوجي شي چې الله جل شانو انسان لکه عزت ورکړي کنه دا دوه قسمه عزت ورکړي. کم حیثیت او مقام او مرتبه چې ورکړي دي دوه قسمونه. یو هغه مقام او مرتبه د انسان چې هغه د انسان په عقل کې راځي. موږ یې ستوایو دا خبر د عقل مطابق ته او د عقل موافق ته بس عقل منی دا خبره یو دا درجه دا مقام نه دا حیثیت ته دا کله کله انسان ته الله جل شانو ور کله کله
یو عزت داسي چې هغه عزت سره په عقل کې ناراضي دا عقل او عادت ته د انسان بالکل دا اوشلې ختمي دا عقل سری کې داسې یو عزت الله جل شانو د انسان نصیب هغه اولین ته همغه عزت وایو ځکه زمغه سمجھ ترازی او د دویم ته همغه عزت نه وایو دي ته یو بل نوموي زمغه علماء کرام چې هغه د کرامت لفظ هغه عزت چې کمی هغه ذهن کې راځي عقل منی دا یو انسان را روان دی پر اسکه کنه او لوی شخصیت ته څوک سره په خیر کوي څوک له لاسونو خولي څوک په ګلونه شیندي څوک د سیرې ورچي الکه یو انسان ابل انسان ته وي چې یو سړی بل سړی ته وي الکه د پلان کې سړی ډیر عزت والا سړی دی الله ول ډیر عزت ورکړي یار ډیر بهترین سړی نو زدای هغه عزت ته هغه حیثیت او مقام او مرتبه چې دا سمجھ ترازی انسان پوېږي په دې مان چې دا عزت او کله کله دا عزت چې کم دی دا خپل انتها کراس کی بس اخري حد ته ورسی ناغه ته بیا کرامت ویل شي کرامت چې دا صحابه کرامو ته ملاو شي او پړومبي فرصت تبلیغیان اولنې چې کم کرامتو هغه الله جل شانو صحابه کرامو ته نصیب کړو او صحابه کرامو ته الله جل شانو کرامت ولې ورکړو داغه اصل وایي چې قرآن مجید زموږ د پښتنو نه چې تاسو کې چرته کنه چیرې په صحابو کې د کم صحابي ډېر وخت 99% خلک به ته زما حضرت عمر وخت رضی الله تعالی 99% خلک په سلو کې با یو کم سل کسان دا وایي چې زما عمر وخت رضی الله تعالی ټول صحابه کرام داغي یو حیثیت ته یو مقام او مرتبه زموږ په زړونو کې ډېر مینه محبت ته او سره زموږ د پر الله نمونه او مثال پیش کړي اجدا خبره ده په پښتنو نه چې تاسو کې هغه حضرت عمر می وخت تاسو ته کې حضرت عمر دی ولې وخت ډېر عزت والو کنه الله ور ډېر عزت ورکړ حضرت عمر چې کوم عزت وکنه حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ ته دوه قسمه عزتونه ملو شو یو هغه عزت ته ملو شو چې هغه زموږ عقل منی چاغي تمغه غیرت وایو ډېر لوی سړی حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ داسیو په دومره ازمکه باندې هغه حکمرانی او وغدا چل کړه دا ټول واقعات څومره تاریخ بیان کړي دا واقعات زموږ سمجھ ترازی او تاریخ مونږ ته یو بل قسم واقعات هم د حضرت عمر بیان کړي چې هغه بالکل عقل نه مني او دې زماني نسل خو بالکل نه مني هغه ځکه نه مني چې هغه خبرې چې کم دي د هغه تعلق ته روحانيات سره ده عمر ته الله ډېر لوی روحاني طاقت ورکړو رضی الله تعالی عنہ ته هغه په بنیاد الله جل شانو سره عزتونه او تنصیب کړو چې کوم عزتونه هغه سمجھته نه راځي کله حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ یو سرمن چوته او په هغه سرمن باندې لیکل کوي هغه عمرو بن العاص رضی الله تعالی عنہ لور کوي چې دا چې کوم پرچه مې د لولي کله کنه د لاړ شواله او د مصر خلک داغي یو عادت جوړ شوی دی چې الته دریای نیل هغه اوچیږي او هغه دریای نیل هغه ته دا پرچه د حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ ورواچوا دا ما چې بکم لیکل کړي دا سرمن ورغورځوا چې بیا دا دریاب چرته اوچ نشي خلکو ته تکلیف ته حضرت عمرو بن العاص رضی الله تعالی عنہ لاړو او د حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ خط هغه ورغورځو دریاب او شپږ سو کال پس یو عالم را پاسي هغه وی شپږ سو کال د عمر شو بیا چرته د عمر د زمانه نه پس دریای نیل نه دی اوچوي په دې خط کې څه کمالو چې د دریاب جاری کو خدا غ عزت ته چې الله جل شانو حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ ور کړو هغه عزت ته چې د عقل نه مني او دغه تمغه کرامت وایو بس کرامت نور څنګه ای بس عجیب خبره حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ کله په منبر باندې ودریږي او په منبر باندې جمعې په خطبه کې د یوې میاشتې مسافت باندې لګلې ده حضرت ساریه هغه لګلې ده هغه ته دی منبر نه आवाज کوي یا ساریه الجبل او आवाज ته کې چې یو طرف ته شپناش پناه والے شان د مان دشمن را روان وي خرابې حضرت علی رضی الله تعالی عنہ فرمای زو سره په جمعات کې ناس وې مې چې په حضرت عمر باندې چلو دا دمان سي چلو دې په منبر ولاړ له ساریه आवाज کې ساریه خو نهاون ته تلې ساریه خو د ایران اخیری بارډر ته تلې دغه आवाजونه کې دلته خو ما دا تاریخ او دا وخت ځان سره نوٹ کو او بیا چې حضرت ساریه راغې نو حضرت ساریه نه تاسو غلکا په پلان کې تاریخ خو خاص کار نه وشوي وی ولې نه حضرت الغه یو مسله شی و جوړه شی وړې رلویا مسله را دا جوړه شی و
چې په موږ باندې دشمن دی او طرف نه حمله کوله موږ له چل نه راتلو چې به کوم او تختو او د حضرت عمر رضی الله تعالی आवाज په موږ کې هغه محسوس شو موږ ته محسوس شو حضرت عمر رضی الله تعالی आवाज د سره ته محسوس شو چې موږ سره په مجلس کې دی گویا په دسته کې موږ سره ولاړ دی په فوجانو کې ولاړ دی موږ ته आवाज وکړو چې تاسو غار طرف ته پناه والے تاسو یو طرف ته شي پناه والے چې دشمن نه تاسو بچ بس موږ بچ شو الله جل شانو موږ فتح راکړه دا څه کمال د عمر په आवाज کې چې د وی میاشتې په مسافت باندې د مدینه منورې نه आवाज شوته او چرته وړي نه هاون ته وړي ناشنا کمال نو دا خبره د کم ځای نه راغلی دا د عمر رضی الله تعالی کرامت چې الله جل شانو نصیب کړو هغه عزت چې هغه زموږ عقل نه مني بالکل تسلیمای نه دا هغه دویم قسم د عزت ته چې هغه تاسو وړاندې هغه ز پیش کوم کله حضرت عمر رضی الله تعالی ځنګل ته خطولی ځنګل ته خط ورځي دا غیر درندگان روان کله عمر په مسجد نبوي کې ناس ته کوړه وسره او د مسجد نبوي د ازمکه په داسې وی زلزلہ رااله او بیا مسجد نبوي کې دا غیر نه پس چرته په مدینه منوره کې زلزلہ راغلی شپږ سو کاله په سړی نقل کې شپږ سو کاله کې چرته بیا زلزلہ نه راغلی څه کمال د حضرت عمر رضی الله تعالی په دې کوړه کې چې دا غي د وجه زمکه ودرې دا کرامت چې الله جل شانو حضرت عمر رضی الله تعالی ته نصیب کړو اوس دا کرامت چې حضرت عمر رضی الله تعالی ته حاصل شو وجه سوا امام بخاری رحمت الله علیه حدیث هغه ذکر کوي د حضرت عمر رضی الله تعالی منقبت ذکر کوي وای کان عمر کان وقافا عند کتاب الله باقي یو کمالو چې قرآن خوانو حضرت عمر رضی الله تعالی دا تعلق ته قرآن مجید سره او چرته چې د قرآن مجید خبر رااله عمر به एकदम هنګ شو بدري دو په زبان به اخو قدم نه دی اغست کله زنانه راځي په مجلس کې وته ودريږي اے عمر دا فیصله او دا تقریر دی کو دا الله د کتاب خلاف ته عمر په زبان ودريو کله دا سکیږي چې یو غلام سره ولاړ دی او هغه ته چې اے عمر ته خوشاله شوي ته په دنیا خوشاله شوي دا دنیا خو بهتره نه ستاسو لپاره الله تعالی بل سویل قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون الله خدای عمر هنګ شو درې په ځای د عمر دا یو کمال چې د الله جل شانو د کتاب آیت راغله دومره محبت ته قرآن مجید سره دې ځای ته حضرت عمر ورسو چې دا هغه عزت هغه سمجھته راځي چې الله جل شانو دون لوی عزت هغه ته نصیب کړو الله جل شانو عزتونه انسانانو ته نصیب کړي هغه پس نصیب کړي او قرآن مجید نصیب کړي چرته دا قرآن مجید د انسان سره انسان خپل ژوند هغه دې سره تړلې د انسان کامیاب شوی دی هم په دنیا کې هم په آخرت کې کامیاب شي دویم یو عجیب دا یوازې دا سینه چې حضرت عمر رضی الله تعالی ته ملاو شو حضرت صدیق اکبر ته ملاو شو حضرت عثمان ته ملاو شو حضرت علی ته ملاو شو رضی الله عنهم عشره مبشره ته ملاو شو یوازې دا نه دا تمام صحابه کرام او د صحابه کرام نه پس چې کم راتون کې خلق دي اغي کې په دغه نقش قدم باندې زی الله جل شانو ته دا کرامت ورکړي هغه عزت هم ورکړي چې هغه سمجھ ته راضي عقل مني او هغه کرامت وته ورکړي چې هغه عقل نه مني دا الله جل شانو دا سک الله جل شانو قرآن مجید ان الذين امنوا وعملوا الصالحات لهم جنات عدن تجري من تحتها الانهار بیا الله جل شانو اخره کې دا تمام دا بدلی الله جل شانو دا اجرتونه او الله جل شانو دا معاوضه او الله جل شانو دا درجه او مقامات ذکر کوي اخره کې سوی ذلك لمن خشي ربه وسوره بینه چې دا د هر چا د پاره دي چې هغه د الله جل شانو نو یری او د الله جل شانو هغه سړی یری چې الله جل شانو ډیر پیژني انما يخشى الله من عباده العلماء کم خلک چې الله ډیر پیژني هغه د الله نه ډیر یریږي علما معنا الله جل شانو ول چې څوک د الله پہچان چاته نصیب تنگ شوی خو نه باران خو نه تنگ کړي دا شیرګل نه راغلی ما باران نه تنگ نو تاسو باندې تنگ ان شاء الله خبره مې دا کوله چې الله جل شانو یوازې دا نه دی ویلي چې د عمر د پاره او د صدیق اکبر د پاره او د عثمان غنی د پاره او د حضرت علی د پاره ذالک لمن خشی ربه چا چې الله جل شانو پیژندل دا دغه د پاره دي څوک د الله نه ویریږي هغه څوک یریږي د الله جل شانو نه کم چې الله جل شانو پیژني اوس کم خلک چې د الله جل شانو زیات پیژني هغه خلک چې قرآن مجید زیات پیژني قرآن مجید چې تا په کوم ورځ ډیر او پیژند ته الله ډیر پیژني او دا چې الله جل شانو ډیر او پیژند د قرآن مجید په ذریعہ سره تبع غمر لوی عالم تبع غمر لوی متقی تبع غمر لوی حیثیت والے انسان صحابه کرام هم دغه شان یا تابعین هم دغه شان تبع تابعین هم دغه آخري تور په نن زمانه پورې داسې خلک شته چې الله جل شانو ولې د عزت سره کرامات ورکړي عزتونو سره کرامتونو وته نصیب کړي
یوازې صحابه کرامو د بارو صحابه کرام جو کې نبی علیہ الصلوۃ والسلام په مجلس کې نه دا الله جل شانو دا صحابه کرام منس کې دي د پار راوسته چې ستا باندې ختم شي چې داونه وي چې نبی علیہ السلام دا کار کړي او پیغمبر او زه خود سره نشم کولای منس کې صحابه کرام هغه نمونه مثالونه ګرځول د دې د پار چې هغه انسانانو ستا بشان دي هغه دا کار کړي نو تیم داسیو چې هغه ته عزتونه او کرامتونه نصیب شي تا ته نصیب شي دا د الله جل شانو شی دا د الله جل شانو پیغام دی امت دا الله جل شانو ورکی یو واقعا استاسو مخ کې وړاندې کما هغه یو صحیح حدیث ته د نبی کریم صلی الله علیه وسلم دو صحابه کرام دی حضرت عباد بن بشر او حضرت سید ابن خدیر هغه واقع تاسو ورېدل کنه تبلیغیان او حضراتونه هغه ډیره بیانې وای هغه دو صحابه کرام نبی کریم صلی الله علیه وسلم چرتا یو ځکه څوکیداري لپاره ضرورت نبی علیہ السلام ته څوکیداری وکي هغه دوه صحابه کرام چې تلاړه دا غي نه پس هغه یو صحابي بل ته وی چې لکه ته ودشه نیمه شپه به ته آرام وکړي زه به څوکیداري وکړم بیا به نیمه شپه ته څوکیداري وکړي زه به آرام وکړم دوه کار به پکې وشي هغه ته ټیک ته یو صحابي چې وده شو هغه بل وی چې اسې ناسې مراج چرته په نفل باندې ودرېږه چرته قرآن مجید تلاوت وکړي هغه تلاوت شروع کو د قرآن مجید یو سورت شروع کو د قرآن مجید د مختلفو روایتو مطابق چې هغه کله هغه صورت شروع کړو په دې کې دشمن چرته پټ راغله دی په هغه باندې دغه شي گزارو هغه په خپل باندې په پنډې باندې ولګېدو او ان داغه اساسي خو قرآن مجید داغه هغه صورت سرته چې نه رسولې منځ کې نه ماته هغه چې ورګه د قرآن مجید سرته ورسول د صورت بیا الا دا هغه نه پس په سلام ورته موږ د سرته ورسول بیا څه چل شو چې هغه یو څو گزار یو کړ کنه دای کې دیو بېدین هغه کمزور شو خپل بل مرګره موږ سره تور سره غیر افاس چې ما باندې غشي لګیدل ما ته ډېر تکلیف دی هغه ته مسلمان ته ما ته وختي ولې تا باندې دونه غشي لګي اته دونه کمزورې کې په چاول نه تا ته مخصوص شی وزر د سلام ګرځول او زبدي د خوب راوي کړو ما تاسو ګرانه خبره خو نه ده شریعت دې اجازه ورکړه ناغه ته نه زموږ قرآن مجید سره دونه محبت ته چې کوم صورت ما شروع کړو ما ته مناسب نخ کاری دا چې اغاز په منځ کې مات کما او سلام وګرځم دا اغي د وجي ما سو کو مخبل من غسر تور سو خپل صورت کې سر تور سو هغه پس مترا پاس دون لوی محبت قرآن مجید سره اوس دا واقع نه ده د دې نه پس ته یو ناشنا خبره ناشنا خبره ده چې دغه صحابه کرام د نبی کریم صلی الله علیه وسلم سره دا چې دا غشي وته لګیدل